او انسان چې څومره پاک وي د ګناه نه نو حافظه ډیره تیزه وي. امام شافعي رحمه الله خپل استاد وکیع صاحب ته وایي چې ما د حافظې د کمزورۍ نه یریږم، څه چلو کوم چې حافظه مې قوي شي. نو د استاد وکیع نومیږي او د شاعر د په شعر کې ورته وایي شکوت الى وکیع سوء حفظي فاوصاني على ترك المعاصي. وکیع ته مې وویل خپل استاد ته چې زما حافظې د کمزورۍ نه یریږم، نو ما ته امر وکړه چې ګناه مه کوه. فإن العلم نور من إله، ځکه دا علم د الله تعالی یو نور دی. ونور الله لا يعطى لعاصي، ګناهګار ته الله تعالی دا خپل نور نه ورکوي چې کله د ګناهونه کول نو حافظه به کمزوري وي، ذهن به کمزوري وي. چې ذهن او حافظه دې تباه شوه نو علم خو آسان کار نه دی چې به علم زده کړي، دا علم مسائل به زده کړي. نو صحابه چون کې پاکو الله تعالی دا ذهنونه او دا حافظي ډېری قوي ساتلې وي. نو حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو ورځ وړاندې د مبارکو تقریر شروع کا او هغه تقریر کې دا الفاظ ویل ایها الناس، اے خلق اے صحابه کرام، قد ظلکم شهر عظیم، را لپتا سبحان یو ډیر لوی میاشت، شهر مبارکون چې دا ډیر د برکت نه ډکه ده. برکت په عربی کې زیادت تویلش زیته، نو ظاهرا هم پکې د رزقونو د نعمتونو پراخی ده. تاسو غریب خلک سوچو کوي چې دسترخوان باندې روزه ماتي کې څه تیار شوی یم، دا خلک بل ټیم بنای بیا او د باطن پاړه چې وګوري ورستو بیانای چې نفل د فرض زین سی یو فرض دا یو فرض زین سی د زیادت د اجر کړ چې هر یو عمل کې د اجر زیاتیږي. نو دغه لوی برکت دی چې هر عمل کې د اجر په زیاتې دو باندې وي. شهر فيه ليلة خير من الف شهر، دا میاشت دې کې یو شپه ده چې هغه د زر میاشتو د قبول شوی عبادت نم بهتره ده، د زرو میاشتو نه بهتره. رسول الله مبارک ډیر غیرتی دی، لکه څنګه چې مونږ او تاسو ته فاستبقوا الخيرات یو بل نه پنې کوي کې مخکیواله کوي، نو مسابقه امر دی. نو رسول الله مبارک پر د نور پیغمبرانو سره پدې مقابله باندې و چې ورځ د قیامت کې زما امتیان جنت کې د هر پیغمبر نه زیات شینو دا ډېر راځي، دا کوشش به ډېر زیات. نو د دې لپاره به دعاګانې مغوښتي. نو یو ورته دا پیغام ورکول شو چې من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، ستا امت کې چې څوک یې ونی کی کوي نو اجر ما سره د لسو نه کوي. نو یو پدې ډېر زیات خوشاله چې زمونږ یو کوي اجر د لسو دی، منځونه پنځه کوي اجر د 500 او روپۍ چې دینو یو خیرات کوي اجر د لسو ملاوي، سلو کې دونیمه خیرات یو اجر د 50 ملاوي. دا ډېر لوی دا فضل معامله دی امت سره الله تعالی د محبوب د خاطر وکړي او په دې ډېر خوشاله. بیا به چې سوچو چې داغي عمرونه زیاتو 400 کالا 300 کالا، نو ضرور منځونم په 50 پر شي، روزي بم په باندې وي، نور عبادت بم وخلق عبادتونو کې تکړو. نو د مبارک سره بدا غم چې بیا می دا امتیان چرته نور امتیانو نه کمزوري رانش دی بارکه به ډیره زیاته دعا کوله او د دې امت د دې کم عمر شکایت به الله تعالی ته کو چې الله زما امت ته عمر کم ورکړي او هغه ته د عمرونو زیات ورکړي او دا ډیر